اسې ګورې زمونږ د غربت هم ډېر عجیبه غربت دی خیال دی نه را سره پیسې شته او نه د لوږې مرو زه چې د خپلو رشته دارانو کره ورشم که نه دې ټول زمانه ګیر چاپېره شي زه دې ته داسې وګورم داسې وګورم داسې وګورم زه ډېر زیات اریان شم او ډېر زیات سوچ او فکر کې لاړ شم ډېر زیات لږ پریشانه شم زه پریشانه په دې شم زم چې دې ټول مانه ګیر چاپېره تاولي چې د پیپسي بوتل پسې څوک تللی دی یو ځل زه د خپل کلي جومات نه لاړم بل کلي جومات ته مانځه دپاره ځکه چې هلته څه خیرات نو مونځ نه پسې هلته روجې ورکولې زه یو بابا ولیدم بابا زما طرف ته نږدې شو راته راته چې څنګه زما خواته راغی که نه زما پس په ملا یې لاس وودسې وایي بچیه ما ورته جي بابا جي وایي رالې روجو خوړلله ډاکټر راته ویل ډېرې ستا طبیعت مړه ښه دي وي ټینشن ماله اوس ما تسلي دي چې ګنتې دا ټینشن یې چې زه چېرته ټینشن وانلم هسې د دې روژې په میاشت کې که ستاسو روژه وي او که ستاسو روژه نه وي د خولې نه داسې کاشوغه جوړوئ که نه چې تا ته چې مخکینی کسان وګوري که نه او تا ته وایي یاره روژه به نن ما سره ماته هسې د دې مالدارو خلکو کله چې مېلمانه راشي که نه دوی وایي یاره ورشئ ډیو راوغواړئ چنشور راوغواړئ بسکټ راوغواړئ نوې تازه تازه شیان راوغواړئ کیکونه خیال لري خو چې کله زمونږ مېلمانه راشي نو مونږ خپلو ماشومانو ته بد بد وګورو چې تا ته ما نه وې دا بسکټ مه خوره مېلمانه به څوک راشي هسې د انګریزانو دا رشته داران ګورئ دوی د یو بل بیخي خبره تر نه ساتي خپل ځان سره کاري خیال دی د چا په کار کې کار نه ساتي زمونږ رشته دارانو ته خو دا هم پته وي چې دوی به جنت ته ځي که دوزخ ته په دې دنیا کې ګورې دا مور او پلار چې دي که نه دا ډېره زیاته چې دی نو اوچته هستي ده انسان ته پکار دی چې بس زر زر دی واده وکړي او مور او پلار دی جوړ شي د دې هر یو کور کې بعض یو نیمه یو کس چې د هغه ګورې کور کې دومره عزت نه وي خیال دی اکثر لکه چې کور کې د خوراک څه شی خرابېږي څښا کېږي که نه نو چې هغې کور والی څه ټایم غورځوي نو اول پکې دنه خامخا تپوس کوي هلکه یې مونږ دا روټۍ دا یا څه چې دي که نه د خوراک دا مونږ غورځوو ته وګوره که نه وي خورې خو نه چې بیا یې وغورځوو هسې زمونږ د پښتو هغه متل دی وي یاره د صبر میوه خوږوي که نه نو بعضې کسان صبر وکړي هغوی ته د هغې هغه میوه میلاو شي خیال دی خو بعضې کسان ډېر صبر وکړي هغوی ته بیا هم د هغې هغه میوه پل فروټ میلاو نه شي نو کیدای شي د دې څه پته لګي کم کسان چې ډېر صبر وکړي او هغوی ته د هغې هغه میوه میلاو نه شي که نه د صبر کیدای شي د هغوی په قسمت کې جوس لیکلی شوي یاره هسې ما دا سوچ کوو چې د ډاکټرانو خو د خوب ګولۍ جوړې کړي دي کم کسانو چې لکه خوب نه ورځي که نه نو زه دې دپاره ګولۍ د خیال دی خوب ښه صحیح وکړي اوس هغه کسانو سره به څه کوي څوک چې د خوب نه راپاسي نه پکار چې دې دپاره هم څه ګولۍ مولۍ راوځي که نه چې د خوب نه د پاسېدو ګولۍ خیال دی د خوب نه د پاسېدو هم څه ګولۍ مولۍ پکار دي خو رښتیا بله خبره که نه هغه به دې الي څه ټایم دا خو چې دي مطلب د ډاکټر چې دي د خوب ګولۍ ورکړي دې خو به اوده شي خو د خوب نه د پاسېدو ګولۍ به دې الي څه ټایم دې خبره ته خو ما سوچ نه وکړې خفه نه شئ یار कैसा लगा मेरा मजाक